د زابل ولایت د امیر وختي ریاست له لسګونو درملتونونو تاریخ تیر او بې کیفیته درمل راټول کړي دي. د دې ولایت د امیر وختي ریاست رئیس ډاکټر میرویس افغان وایي چې د تیر اختر را په دې خوا په مرکز قلات کې له شاوخوا شلو درملتونونو چې یو شمېر یې عمده فروشي وي 19 قلم درمل او طبي توکي راټول کړي دي. نوموړی زیاتوي چې د خوړو او درملو د نظارت او بازرسۍ امریت له درملیزو تاسیساتو څخه د څارنې ټیمونو د مرکز قلات ښار د مختلفو ناحیو درملیزو تاسیساتو څخه څارنه ترسره کړې ده. موږ له 12 بابه درملتونو او 7 بابه عمده فروشۍ څخه نظارت تر سره کوي چې په نتیجه کې 19 قلمه بې کیفیته او تر وخت تیر درمل مو راټول کړو او مرکز کې مو انشاءالله ډېر تغیرات راغلي دي. ډېر دواخانې او چې مخکې غیر معیاري وي فارماسیست نه درلوده یا به ډاکټر نو هغو ته مو هم تعهد مو ځینې اخیستی و، وخت یې پوره سوی دی. هغو ته هم اخته یو چې هغه ځایونه ور وتړو او که څوک پر معیار باندې برابر شوي و د کار اجازه ورکړو، که نه ځایونه ور وتړو. ښاغلی افغان وایي چې دا لړۍ ولسوالۍ ته هم غځولې او په ورځني ډول خپل فعالیت مخ ته وړي.